السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما محترم و عزتمندو، هر یو انسان ته څه نه څه مشکلات راپېښ وي او څه نه څه مشکلاتو کې دی ګیر وي. د وتلو لاره ورته نه معلومیږي. هر طرف ته ستونزې، تکلیفونه، چرته مالی مشکلات، چرته د ښځې خاوند خپل منځ کې جګړې، چرته خانداني جګړې، هر قسمه تکلیفونه وي. چرته رشته نه ملاویږي، چرته رشته شوي وي، په هغې کې رکاوټونه وي. نن به موږ یو داسې دعا ذکر کو چې الله جل جلاله به د هغې په وجه هر قسمه مشکلات حل کوي او مشکلات پې حل شوي هم دي. نو نن به موږ تاسو ته یو داسې دعا زده کړو چې په خپله الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن مجید کې د اصحاب کهف په نوم یاده کړې ده. د هغه دعا ده څو ځوانانو د یو ظالم بادشاه د ظلم نه وتښتېدل او هغوی په غار کې پناه واخیسته. تر 300 کالو پورې په معجزاتي طور باندې اوده. هغه دعا الله جل جلاله دا ذکر کړې ده: ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا. یو ناشنا دعا ده. دا الله جل جلاله د قرآن کریم حصه وګرځوله زما ستا دپاره د عبرت دپاره، او بل چې زما ستا څومره مشکلات دي الله جل جلاله د دې دپاره ذکر کړه چې دا به لا څه مشکلات وي. د هغې مرګ پسې بادشاه او فوجیان ټول خلک ګرځېدل. الله جل جلاله د هغې حفاظت کو، مشکلات یې والا حل کړه. ستا مشکلات به هم ستا رب حل کوي. ای زمونږ ربه، موږ ته د خپلې خوا نه خاص رحمت راکړه او زموږ کارونو دپاره سمه لار هدایت پیدا کړه. که تاسو یو د الله د رحمت طلبګار یئ، دا ویډیو تر پایې پورې وګورئ. زما محترم و عزتمندو، دا دعا یوازې څو کلمې نه دي، بلکې دا د مؤمنانو دپاره یو قوي هتیار دی. تاریخ ګوی ورکوي چې کله اصحاب کهف د خپل کفري بادشاه دقیانوس نه وتښتېدل، یو غار کې پناه واخیسته، نو هغه ځوانان یوازې او بې کسه او بې تنها او پریشانۍ کې وو. هغوی ته داسې ښکارېده چې ټوله دنیا ورته کلو شوې ده او بادشاه د هغوی د وجلو اراده درلوده. خلق د هغوی دښمنانو او دوی یوازې ساده مګر مؤمنان او ځوانانو. په داسې حال کې هر څه تیاره و. هغوی ناامیده نشو، بلکې الله ته لاسونه پورته کړل. وی فرمایل: ای زمونږ ربه، موږ ته د خپلې خوا نه رحمت راولېږه او زمونږ د کار چې موږ باندې پریشانی ده د دې دپاره خلاصي لار راته پیدا کړه. یعنې هغوی د الله نه 3 شیان وغوښتل: خاص رحمت، هوښیارتیا چې رشد ورته وایي، او آسانی. او بیا وګورئ د الله کرم ته. الله هغوی ته داسې هر څه ورکړل چې 309 کاله په دوام باندې اوده کړل. کله چې راویښ شول، ټول قوم ته الله جل جلاله دا د قدرت نښه وګرځوله. اوس یو ځل فکر او سوچ وکړو، زمونږ ژوند نن څومره ستونزو نه ګیر دی. کم خرچه، د اولاد فکر، د ګټې مسلې، د بیماریانو مسائل، ذهني ټینشن او تنهایی سوچونه. دا وظیفه ربنا آتنا د دې ټولو ستونزو دپاره یو روحاني حل دی. دا جادو نه دی، دا د الله سره تړاو او باورتیا ده. د دې وظیفې 5 روحاني فواید دي. اول نمبر د زړه سکون. کله چې زړه ویریږي نو دا دعا ووایئ، د الله رحمت په درته یاد شي. دویم نمبر د ستونزو د پریشانیانو حل. الله فرمایي: هیئ لنا، معنی دا چې الله په خپله ستاسو دپاره هغه لارې جوړوي چې تاسو یې تصور هم نشئ کولی. دریم نمبر حفاظت. لکه څنګه چې د اصحاب کهفو دشمنانو نه بچ شول، دا وظیفه ولولئ، الله به درله پناه درکړي. څلورم نمبر صحیح فیصله. کله چې 2 لارو کې حیران یئ، نو دا دعا ستاسو زړه ته لارې ښودنه کوي.
پنځم نمبر د رحمت باران. دا دعا ستاسو په ژوند کې برکتونو دروازې ښکلاوي. زما محترمو عزتمندو، تاسو که نن شپه د اوده کېدو نه مخکې دا دعا وویله، تاسو به داسې سکون محسوس کړئ لکه مخکې به هم داسې نه وي محسوسه کړي. اوس د ټولو مهمه خبره دا ده، وظیفه څنګه ولوستلی شي او طریقه کار یې څه دی. نو مهرباني وکړئ او په غور سره واورئ او زده یې کړئ. د سحر د مونځ نه وروستو یا د ماښام د مونځ نه وروستو اودس سره قبلې ته مخ کړئ. 3 ځله درود شریف درود ابراهیمي ولولئ او بیا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا 21 ځله ولولئ. لوستلو په وخت کې په زړه کې دا یقین ولرئ چې الله رحمت نازلوي، ستاسو غم به لرې کیږي. او بیا 3 ځله درود شریف ولولئ. لاسونه پورته کړئ او الله نه خپل حاجت په جړا سره وغواړئ. او که دا مسله ډیره لوی وي، یا د ودونو مسله وي یا د بیماریانو مسله وي، 21 ورځې پله پسې دا ووایئ. د سهار د مونځ نه وروستو 41 پیرې 41 پیرې، د ماښام د مونځ نه وروستو 41 پیرې. خو شرط دا دی چې 11 ورځو کې د ګناهونو نه ځان وساتئ. غیبت مه کوئ، حلال روزي وخورئ. انشاءالله چې 11 ورځې پوره شي، د الله جل جلاله طرف نه به آساني نښې ښکاره شي. دا وظیفه چاته د زیان رسولو دپاره مه وایئ، دا یوازې د خپل ځان د اصلاح او د ستونزو پریشانیانو د لرې کولو دپاره وکئ. ډیر خلک وظیفې خو کوي مګر اثر نه ویني. ولی؟ د ادب خیال نه ساتي. کله چې دا وظیفه کوئ د یو څو خبرو خیال وساتئ. اول نمبر یقین. تاسو ته چې پوره یقین وي چې الله زما مسله حل کوي. اصحاب کهف ته پوره یقینو چې الله د هغوی سره دی. دویم نمبر توبه. وظیفه وکړئ او د وظیفې کولو نه مخکې استغفار او بخښنه وغواړئ چې ګناهونه لرې شي او دعا زر قبوله شي. دریم نمبر نیت. کله چې تاسو د رحمت غواړئ، د خپل ځان سره د ټولو مسلمانانو دپاره هم رحمت وغواړئ. څلورم نمبر صدقه ده. د وظیفې زر قبلېدلو کې د دې هم ډېر کردار دی او صدقه مصیبتونه لرې کوي. او یاد وساتئ دا وظیفه تاسو د زړه غار ته بیئئ، لکه څنګه چې اصحاب کهف د دنیا نه شور نه لرې شو، غار ته لاړل. تاسو هم یو وخت لپاره د دنیا د شور نه لرې شئ او یوازې د الله سره جوړ پیدا کړئ. زما محترمو عزتمندو، د نن نه دا وظیفه د خپل د ژوند حصه وګرځوئ. کله هم کومه ستونزه راشي، ژبه دې په دې دعا باندې لمده وي. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. ای الله د اصحاب کهف دا دعا قبول کړه او نن هم هغه قبلونکی او هغه رحمان دی، هغه رحیم دی. راځئ چې ټول په یو ځای دعا وکړو. ای الله زمونږ ربه، تاسو په اصحاب کهف باندې څومره کرم وکړو چې هغوی په غار کې پناه ورکړه او په خوب هم کې ورته حفاظت وکړو او ټولې دنیا ته هم یو نشانه او نښه د عبرت وګرځوله. ای الله منګه ګناهګاران، منګه کمزوران، منګه پریشانه ستا په دربار کې لاسونه پورته کړي دي. منګ ته خپل خاص رحمت راکړه. زمونږ د کور هره مسله اسانه کړه. زمونږ اولاد حفاظت وکړه. منګ ته په دنیا او آخرت کې بریالیتوب راکړه. ای الله لکه څنګه چې تا هغوی په کارونو کې کامیاب کړل، نو زمونږ کارونه هم کامیابۍ طرف ته بوځه. آمین.